یوه حادثه لا ختمه نه وه او چې بله راله د مسافر جنازه سم د مازدیګره راله. یوه حادثه لا ختمه نه وه او چې بله راله د مسافر جنازه سم د مازدیګره راله. جړا کې دغه یو فریاد کوي چې ډوبه شومه، جړا کې دغه یو فریاد کوي چې ډوبه شومه. داسې څه چغه د میدان د غره د سره راله او داسې څه چغه د میدان د غره د سره راله. په میدان بل حادثه راله، فرمان الله رور جنازه راله. په میدان بل حادثه راله، فرمان الله رور جنازه راله. د هر سړي په زړه تیاره راله، په مازدیګر یې جنازه راله. په دیر میدان کې یو ماتم شروع دی، خاص په شیګۍ کلي کې غم شروع دی. په دیر میدان کې یو ماتم شروع دی، خاص په شیګۍ کلي کې غم شروع دی. د په غم لوی وړو وجړل، هم ماشومانو هم زړو وژړل. د هر سړي د خپو نه دم ووتو، زمونږ د زړونو بلا غم ووتو. د هر سړي د خپو نه دم ووتو، زمونږ د زړونو بلا غم ووتو. مسافرۍ کې فرمان مړ دی، واړه بچي به یې د غم جړا کوي. فرمان الله د مرګ اواز شو، په بڼ کې ونې تاوېدې ویرې کاوه. دا نه سحر او نه غرمه وه، فرمان الله د مرګ استازي ګرځېدنه. دا نه سحر او نه غرمه وه، فرمان الله د مرګ استازي ګرځېدنه. 5 بچي په ارمان پاتې شو، پلار یې رخصت شو، په خفګان پاتې شو. الله دې پلار له جنتونه ورکړي، الله دې واړه راحتونه ورکړي. په زړه یې ډېر ډېر ارمانونه یوړل، په زړه یې څومره تکلیفونه یوړل. مسافرۍ کې الله څوک مه وژنه، د کور مېرمنې انتظار ساري. ماشومان ټول وي د راتلو په تمه، دغه غوښتنه په بار بار کوي چې پلار به راشي، کیلونې به راوړي، مونږ له رنګ په رنګ جامې به راوړي. ټول ارمانونه یې په زړه پاتې شو، واړه بچي په کاله پاتې شو. ټول ارمانونه یې په زړه پاتې شو، واړه بچي په کاله پاتې شو. خدایه هیڅوک بې پلاره نه کړې، خدایه هیڅوک بې پلاره نه کړې. د یتیمانو عمر ډېر بې خونده وي، د میدان کاڼي بوټي جاړي. په امبولانس کې مسافر راوړ مینه. خدای زمونږ غریبي ختم کړي، خدای زمونږ بېوسي ختم کړي. چې مځوانان مسافرۍ له نه ځي پردي وطن ته، مزدورۍ له نه ځي مسافرۍ له زلمي ختم کړو. رالی د ګل په شان سړي ختم کړو. اکثر ناوخته جنازې راځي، په غوږ مې چغې او سورې راځي. جړا کې دغه یو فریاد کوي چې ډوبه شومه، جړا کې دغه یو فریاد کوي چې ډوبه شومه. د مسافر یار د کفن سترګې ناړوي، ملګرو ټول ورته دعا وکړئ. نن یې د زړه نه ښه صفا وکړئ چې الله پاک ورله جنت ورکړي. ځکه چې دا یو مسافر هلک و، غربت ورکړی و د خپله کوره، د خپله کوره در په در هلک و. په دغه نیت چې مې بچي ماړه شي، هم مې د کور ضرورتونه سر شي. خو د الله فیصله بل شانتې وه، مسافرۍ کې ترې ساه واخیسته. 5 بچي بې اسرې پاتې شو. خدای په کوم یو ماشوم وژاړمه، د زړه مې یو ساعت وتلی نه دی. د پلار تابوت ته څنګه حیران ولاړو. مسافرۍ ته مې نور زړه نه کېږي چې جنازې د مسافر وینم. ځمکې قلنګ دی زورور دی، ځوانان خوندي کې رالیږي تش پالنګونه. ځمکې قلنګ دی زورور دی، ځوانان خوندي کړي رالیږي تش پالنګونه. امیر سالار درته دعا کړې ده، امیر سالار درته دعا کړې ده. تا ته د زړه نه په رښتیا کړې ده، تا ته د زړه نه په رښتیا کړې ده، او تا ته د زړه